دغه سمسبران دلته ناکي پراته دي لکه دغه د 15 دکانه خواته یې سمسبران ولا دکان لیدلی دی هغه ته بیا وروړې دواړه سم دي خو دواړه ته نه سي وروړی دا یو وروړه د هغه سم دی چې یې وروړه چې په څو یې غواړې ښه دا په څو غواړې ته راکړه چې زه یې وګورم نانه والله سمسبر خو جوړ دی او هلک کشر دی اسبرزانې به ځینې واخلم یو ګوله پیدا کوي هلک څونه وزن ډېر دی نانه دا په زر کلدارې غواړم بلا نه ارزي ده دا زما پلار ویل دا سم دی ګران یې رانیسه یا دا خراب دی بلا نه ارزي سمه ده راکړه دا دي نانه زر کلدارې 300 افغانۍ کېږي ورشه شابش بابا په زر کلدارې راسره رانیول بلا نه ارزي په زر کلدارې او دا بلا نه خو سم ماشین دی دا خو زر کلدارې هم نه کېږي دا خو 300 افغانۍ دي ولا د نن دپاره مې بیا موقع ووله چې خاورې ایریز چې ویې غورځوم په 1000 کلدارې خرڅېږي دا به بغلته کښېږدم ګراک میراک به به راکش کړم هغه ته دلته کښېنه زه د سره انشاءالله حساب کوم دا ماشین هم سم دی ته وده چې زه یې وروړم جانان راسه چې په خلاصو وای 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 دنیا پاڼې ده هره ورځ بیا نمرونه السلام علیکم وعلیکم سلام اجسه خدای دې راوله خدای دې مې په ښه درولي څنګه یې وروره دا ماشین په څو غواړې تی وګوره یاره نن سخته د څه مسیبارانو باران دی راباندې زه چې هم په یوه ګړي مې کار سمیږي دغه دی په څو جې بیه کړی دي په څو خرڅه جسب ولا که نو دا خو ته به پوهېږې تی وګوره دا څو قیمت لري زه نه به پوهېږم په څو غواړې یاره شریک زه چې هم دا هم سم سمرسیبر دی ژر کوه وروره ناوخته دی سمه ده سمه ده زه بیا وارې چک کړم زه چې وایم نن مې دا خلک میلیونر کوي میلیونر بس اجي صاحب دا بس په 2000 کلدارې بلا نه ارزي ته دا رایلکه مسلمانه غل اوسه مګر دونه بې ایماني ښه خوند نه کوي چې تی کوې ای صاحب د خولې سره دې چات کوه څو غلا کوي زه په نغده پیسو درڅه اخلم بله بد باس مه کوه اوس دا خوله در ګډه وډه کوه دغه سمسیبر چې اوس دا کوچني درته راوړي هغه زما زوی دی بې انصافه څو پیسې دې ورکړې دا هم بیا له هغه خراب دی بلا نه ارزي زه هم په کچره کې خرڅوم او هغه خو داسې اوس خو کلدار راکښته سوې ده بره مې 300 افغانۍ ورکړلې زه بلا نه میدوم ما درته وویله د خدای مسلمانه لږ سړی انصاف کوي دغه رقم تکه توره شپه تاسې پر موږ باندې جوړه کړې ده چې دا بارانونه نه ورېږي دا دغونه شان ګران دي دا هره ټکه چې پر موږ حلوېږي دغسې در خپله وسه بې انصافه یې اول خو زر کلدارې 350 کېږي تا په 300 ورمیده دغه سم دم ماشینان دي تی په کچره کې ځینې رانیسې وری دلته پر نورو مسلمانانو په سم خرڅوي لږ انصاف وکړه لږ خپل په ګریوان کې ته وګوره چې دا نن دا سوداوې کړي دي دغه اوس تو خدای دا سمې سوداوې دي لږ انصاف وکړئ مسلمانانو دا چمونه مه کوه زه اوس زما زوی درته راستوم دا ماشین بیرته په لاس ورکوي که نه یا هم دې عرض در باندې کوم حاجي صاحب هر څه ضرورت نشته از ما 300 افغانۍ راواسي ماشین مو یوسي او مشکل نشته ورسي یا انډوالې ایله که دا بېانصافي مو لا ښه دونه خوند کوي هغه دی چې هر څونه پیسې ګټمه پر مریضیانو راسه ولاړ سي بې برکته پیسې دي د دوکان شیان مې ورځ په ورځ کمیږي زه فکر کوم چې زه ډېرې ګټم ماته داسې وخت هم راسي چې زه په یو څه مصیبر کې 15 شپږ زره ګټم ما ورکې سي یا بېانصافي یم بلا په درد نه خوري نور بس وعده کوم چې زه هېڅ بېانصافي نه کوم او حلال به ګټم چې بس یوه روپۍ دي حلال دي